شعر داسې شروع کېږي چې کاش که چې زمونږ په خلکو هره ورځ اختر وای. ډاکټر صاحب کاش که چې زمونږ په خلکو هره ورځ اختر وای، هر خواته میلې وای او خوښي په لر و بر وای. نه وای د ټوپک شپېلۍ او نه د جنګ لوخړې، نه وای د ټوپک شپېلۍ او نه د جنګ لوخړې، ټول د ګران وطن په آبادي کې یو نظر وای. آبادي کې یو نظر وای، په نور شیانو کې چا راکړی یو نظر نه وي، په ما د وطن په رغونې کې باید یو نظر وای. نجونې مې روانې ډلې ډلې خپل ښوونځي ته، سوري صاحب نجونې وې روانې ډلې ډلې خپل ښوونځي ته، هر بچی د دې خاورې په خپل تاریخ خبر وای. ټول خواره واره مهاجر راستون شي خپل هېواد ته، لکه مونږ تاسو باندې خواره واره مهاجر، ټول خواره واره مهاجر راستون وای خپل هېواد ته، هر خوا رغونه آبادي په سماوغر وای. ټولې خواوې کینی غاړې ورکي یو تر بله، ټولې خواوې کینی غاړې ورکي یو تر بله، ستونزو د حل لاره په خبرو نه په شر وای. هیڅ نه وای توپیر د یو عادي کس او چارواکي، یو قانون چې نه وي وتلی خلکو په څلورو ګروپونو کې تقسیم کړي. هیڅ نه وای توپیر د یو عادي کس او چارواکي، مخې د قانون ته ټول وګړي برابر وای. ګران وطن مو شین وای په بڼو او په ځنګلونو، ګران وطن مو شین وای په بڼو او په ځنګلونو، هر خواته ګلان وای او بوی د مشکو او عنبر وای. نه وای دا فرضي کرښه او منځ کې دیوالونه، سوري صاحب نه وای دا فرضي کرښه او منځ کې دیوالونه، ورځ مې ننګرهار کې شپه مې هخوا په خیبر وای. ډېر ښه شپه مې هخوا په خیبر وای. زه خالد به هر خوا په څپلیو ګرځېدلم، اوږو کې مې څادر او شنه لنګۍ مې هم په سر وای.